السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور پوښتنه کړې ده چې د غسل په اړه معلومات راکړه. ګران وروره، که مطلب د غسل طریقه وي نو د غسل طریقه دا ده چې راکښېنستلې، جامې دې ایسته کړلې، کلنګ وتړې، خو ډېر ښه کار دی، ځکه په غسلخانه کې هم ستر کول افضل کار دی، بهتر کار دی. نو اول د واره به مکمل اودس تازه کې، داسې اودس لکه د لمانځه دپاره د استنجا څخه نیولې بیا تر پښو تر پریوللو پورې دا ټوله مکمل اودس تازه کړه. وروسته بیا وګوره که پر بدن باندې د یو ځای مرداري وه هغه پرېوله. نو تر هغه وروسته بیا په غسل باندې خوله او پزه پرېوله، دا جلا فرض دی. خوله او پزه اوداسه کې خو دې پرېوللي دي، یا تر هغه اوداسه وروسته بیا خوله او پزه پرېوله. نو وروسته باره به بیا د ټوله بدن پرېولل شروع کوي. نو که داسې وي چې ولیو یا کاریز کې غسل کوي نو سر وژیره باندې څو اوبه واچوه، هغه ښه خیشت که، بدن هم خیشت که، بیا بس 3 غوټې وخوره، کار خلاص دی. او که په ډبه باندې غسل کوې نو بیا پر سر وژیره باندې اوبه واچوه، هغه سره وموږه چې ښه خیشته سي، خیشت وکاږي، لانده سي، او بیا د هغه سر اسکه چې راتېر سي رسته وژه باندې اوبه واچوه، هغه وموږه داسې چپه وژه باندې اوبه واچوه، بیا مکمل بدن 3 واره پرېوله. بس دا د غسل طریقه ده. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.